غني افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي که ځانځاني وکړو ټول غرقیږو. سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پر الله سره ویډیو کې ګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدلته سره پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاو تیریږي او په اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسني وضعیته د وتلو بله لاره نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لاره پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږو. ښاغلي غني خپله غږیزه وینا کې چې د فیسبوک پر پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته ساه کیندي خپله ورلویږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه نسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو خدای مو کړه ټول غرقیږو، خو که په ګډه مخکې لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا خیر چارې ښه وخت.